بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پر 1 فروری د شهید ارمان لوني د شپږم تلین مرکزي جلسه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې او د مشر لخوا په جرمني کې اعلان شوی ده. موږ د اروپا میشت ټولو افغانانو سره دا خواست کوو چې په دې جرګه کې په زیات تعداد د موږ سره ګډون وکړي. لکه څنګه چې تاسو ته دا خبر هم معلومه ده، د پنجاب استعماري ریاست پښتون ژغورنې غورځنګ باندې پابندي لګولې ده. هلته په پښتونخوا وطن کې داسې یو مرکزي جلسې امکانات ډېر کم وو. موږ دا جلسه دا ځل په جرمني کې کوو او موږ پنجابي ریاست ته دا ورښیو، پنجابي ریاست ته دا وایو چې ته به پښتون ژغورنې غورځنګ باندې په کم ځای کې په کم هیواد کې پابندي ولګوې. پښتون ژغورنې غورځنګ اوس د نړۍ په هر کونج کې په هر هیواد کې وجود لري. دا ځل به د شهید ارمان لوني د شهادت شپږم تلین که خدای کولو د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په ډیرو شاندارو مراسمو باندې ولمانځلی سي. ما د خارج میشت یا بهر میشت څومره افغانان دي، تاسو د خپل هیوادونو لخوا چې کله هلته ستاسو په هیوادونو کې د غورځنګ لخوا د ارمان شهید د شپږم تلین جلسه اعلان سي، د ټولو نه مو خواست دی چې په دې جلسو کې په پراخ تعداد ګډون وکړي. مننه. ته چې وایې د بچي قاتل مې څوک دی، ته یې نه پېژنې، مورې فرشتې دي او ملا تا لره نصرت له چې راتللې، ملا تا لره نصرت له چې راتللې دا هغه دي که بیا نورې فرشتې دي.